د کیسې په شروع کې مونږ 15 دوستان وینو چې خپل شو د پاره یو ځای ته روان وي. د دې کیسې مین کردار ایرن ده او نور ټول یې ملګري دي. هر څه سم روان وي خو ناڅاپه یو نجلۍ د دوی مخې ته راشي. دوی سمدستي کار کنټرول کی او دا نجلۍ بچی کوي او موټر یو ځای ته ودروي. د دوی خیال دا وي چې دا نجلۍ په مشکل کې ده. دوی ته تپوسو کی تخیي خو دا نجلۍ څه جواب نه ورکوي، بس خاموشه مخې ته روانه وي. ایرن لږه حیران شي او د وین نه راکوز شي او د نجلۍ خواته راشي او بیا نجلۍ نه تپوسو کی تخیي خو جینې داسې خبره وکړي چې دوی حیران شي. جینې ورته ووي هغه یو خطرناک انسان دی خو دوی دا خبره سیریس ناخلي او د نجلۍ خپل وین کې کینوي. لږ مخکې تلونه بعد نجلۍ یودم ووایي تاسو غلطه لاره نیولې ده او بیا کوشش کوي چې موټر ودروي. دوی مجبور شي او موټر ودروي. نجلۍ جاړي او ووایي زما ټول خاندان یې وجلی دی او بیا د تر ټولو خطرناک خبره دوی ته وکړي او وایي تاسو ټول به دلته مړه شئ او تماچه په خپله خوله کې کیلي او په ځان ډز وکړي او ځان ووالي. دا چې دوی ویني نو وار یې خطا وي چې وس څوک پولیسو پسې لاړ شو که نه. آخر کې دوی دا فیصله وکړي چې پولیسو پسې به لاړ شو خو دوی ته دا نه وه معلومه چې دا فیصله به د دوی د ژوند تر ټولو لوی غلطي شي. په لاره کې یو ګیس سټیشن راشي. دلته یوې ښځې ته ټوله کیسه وکړي. دا ښځه پولیسو ته خبر ورکړي او دوی ته ووایي تاسو یو فیکټري ته لاړ شئ، هلته به یو پولیس آفیسر درته میلاویږي. دوی ته دا خبره عجیبه ښکاره شي خو بله لاره ورسره نه دوی نو فیکټري طرف ته لاړ شي خو دلته هیڅ پولیس نه وي او همدې ځای نه اصلي خطر شروع شي. دوستانو کله چې دوی فیکټري ته ورسیږي نو یو عجیبه خبره ورته مخې ته راشي. دا فیکټري بالکل خالی وي، نه پولیس نه بل انسان. نو دوی همدې ځای کې د پولیس آفیسر انتظار شروع کی خو ناڅاپه دوی باندې یو आवाज ولاږي. نو دوی دا ځای چک کوي نو یو وړوکی هلک ورته میلاو شي. هلک دوی ته ووایي چې پولیس آفیسر خو دلته نشته، هغه خو خپل کور کې دی. دا ماشوم ورته د کور اډرس ورکوي. نو ایرن او یو ملګری سمدستي د پولیس کور ته روان شي. کله چې هلته ورسیږي کور خو پیدا کوي خو یو بوډا سړی مخې ته راشي چې دواړه خپې یې کټ وي. بوډا ورته وایي دا د پولیس کور نه دی خو بیا وایي زه در سره مدد کوم، پولیس ته کال کوم خو یو شرط دی یوازې جینۍ به د نه راځي. هلک به بهر انتظار کوي. ایرن دنه لاړه شي. بوډا پولیس ته کال وکړي. ایرن ټوله کیسه ورته ووایي. پولیس ورته وایي زه به تقریبا یو غنټې کې در سرم. ایرن کال ختم کوي او د وتلو دپاره روانه شي خو ناڅاپه بوډا ورته وایي لږ مدد را سره وکړه. ایرن ورسره مدد شروع کی. ډیر وخت تیر شي. بهر د ایرن ملګری انتظار کوي خو چې ډیر وخت وشي دی پریشان شي او دنه لاړ شي. دی خپله ملګري لټوي او بیا ناڅاپه د دې فلم اصلي ویلن لیتر فیس له شانه راشي او په هتوړه د دې په سر زوره وروار وکړي. دی بېهوشه شي او لیتر فیس دی راخکي او یو کمرې ته یوسي. ایرن بهر راوځي او ګوري چې ملګری یې نشته. د دې د خیال وي چې هغه کیدی شي واپس تللی وي او د یو ځای واپس راشي خو ملګری یې دلته هم لوي راغلی. نو اوس ټول ډیر ورخطا شي او خپل ورک شوی دوست لټول شروع کړي خو هیڅ ځای کې یې ونه مومي. لږ وخت وروسته په یو ګاډي کې د یوې فیملی فوټو پیدا کړي او حیرانونکې خبره دا وي چې په دې فوټو کې هماغه نجلي هم وي کومه چې دوی ته په روډ باندې میلاو شوې وه. اوس شک نور هم زیات شي. نو ایرن او یو بل ملګری فیصله وکړي چې بیا د هغه بوډا سړی کور ته لاړ شو. کله چې دوی ورسیږي بوډا بهر ناست وي. ایرن دې په خبرو کې مصروف کړي او د ایرن ملګری چپ کې دننه ننوځي او خپل ورک شوی دوست لټول شروع کړي. خو دوستانو دې ته پته نه وي چې د مرګ خرې ته داخل شو او لږ وروسته دې داسې ځای ته ورسیږي چې ساه یې بنده شي. دلته هر طرف د انسان د پوستکي ټوټې ځوړند وي. ناڅاپه د دنه یو باکس راغوزار شي. نو د اواز ایرن ووري نو په منډه دنه راشي. همدې وخت هغه بوډا سړی هم راشي او چې د ایرن ملګری ویني نو ډیر غوسه شي او په زور چغا وهي او صرف دومره هوایي کم آن اینڈ بای برانډډ. همدا اواز یو بل خطر راوباسي. لیتر فیس د چین سا سره راشي چې دوی دې ویني نو سمدستي تختیږي. ایرن دې د دې ځای ووځي خو بدبختي ملګری یې ګیر شي. لیتر فیس یې د ملګري خپه پرې کړي. دا بیچاره چالی وهي او لیتر فیس دې راچخ او خپل بیسمنټ ته یوسي. دلته یې د غوښې په هوک باندې ځوړند کړي او بیا د ده په زخم باندې مالغه واچوي د دې دپاره چې نور درد ورکړي. لیتر فیس یو بل وحشتناک کار شروع کړي. دې د انسان پوستکي وباسي او د دې نه ماسک جوړوي او چې کله خپل ماسک لرې کړي اصلي مخ یې ښکاره شي او د ده اصلي شکل ویدل نه هم ډیر خطرناک وي. د ده خپل شکل وي. بل طرف ته ایرن فیکټري ته راشي او خپل وین کې کینی. کوشش کوي چې گاډي چالو کړي خو گاډي نه اسټارټیږي. همدې وخت یو پولیس آفیسر راشي. هماغه پولیس چې ایرن ورته کال کړی و.
ایرن لګه په آرامه شي او خیال وکړي چې اوس به هر څه سم شي، خو اصلي خطر اوس شروع کیږي. پولیس د دوی وین چک کړي او دلته ورته ډرګز میلاو شي. دی ډیر غوسه شي او درې واړه د ګاډي نه راکوز کړي او سزا د پاره وي په ځمکه سملوي. لږ وخت وروسته دی مارګن پورته کړي او خپل ګاډي ته یې بوزي او ورته وایي چې هغه څه وکړه. څنګه چې نجلۍ ځان وجړیو هم هغه څه وکړه او ګن د خولې ته نږدې کړي. مارګن ډیر غبراو شي. پولیس په دباو راوړي چې زر کو، خو ناڅاپه دی ګن پولیس ته ونیسي. کوشش وکړي چې دی مړ کړي، خو بدقسمتي ګن کې ګولې نه وي. پولیس وخاندي او د دوی د ګاډي نه راکوز شي. مارګن خپل وین کې کینوي او د دې ځای نه روان شي. دوستانو بل طرف ته د پولیس افسر مارګن د لیترفیس کور ته راولي. دلته ایرن لا اوس هم کوشش کوي چې خپل وین سٹارټ کړي. بلاخره گاډي سٹارټ شي، خو چې کله یې روان کړي ناڅاپه د گاډي ټایرونه هوزي. دوی حیران شي چې دا څه وشو. همدې وخت لیترفیس د چین سا سره راښکاره شي او په دوی حمله وکړي. د ایرن ملګری غبراو شي او سمدستي د کار نه وتښتيږي، خو لیترفیس پسې روان شي. دا بیچاره ډیره کوشش کوي چې ځان بچ کړي، خو لیترفیس دا په چین سا سره ختم کړي. ایرن دا ټول هرڅه په خپل سترګو ویني او بیا یې ایرن یو داسې شی ویني چې نور هم ویرانونکي وي. لیترفیس د دې د ورک شوی ملګری نه د پوستکي جوړ ماسک اغوستی وي. ایرن حیران شي او سخت شک کې لاړ شي او اوس لیترفیس د دې خواته را روان شي. ایرن سمدستي د وین نکوز شي او په منډه شي. لیترفیس یې تعقیب کوي. ایرن منډه وهي تر دې چې یو کیمپر وین ته ورسیږي. دلته د ننه دوه ښځې وي، یوه مور او یوه لور. ایرن ورته ټول حقیقت هوایي د لیترفیس په اړه، خو د ځوانه نجلۍ داسې خبره وکړي چې حیرانونکي وي. ده وایي لیترفیس بد انسان نه دی، هغه ته د سکین بیماری ده نو ځکه یې مخ خراب ښکاریږي، خو هغه چاته نقصان نه رسوي. د ایرن زړه لږه په آرامه شي. دوی دې ته چای ورکړي. ایرن ته فون غواړي، خو دوی وایي زموږ سره فون نشته. همدې وخت ایرن ته په دیوال باندې د فیملی عکسونه ښکاره شي او حیرانونکې خبره دا وي چې په هغو عکسونو کې هماغه نجلۍ وي کومه چې په روډ باندې ورسره ملاو شوې وه. ایرن شک کې شي او سوچ شروع کړي چې دا کوم ځای کې ګیره شوم. ناڅاپه فون رنګ شروع کیږي. ایرن وګوري چې د ښځه د چا سره خبرې کوي او د دې په غېږ کې یوه وړه ماشومه وي. ایرن سمدستي د تښتو د کوشش وکړي، خو ناڅاپه بېهوشه شي او زمکې ته ولویږي، ځکه چې په چای کې څه شی اچولي وو او دلته اصلي حقیقت مخې ته راشي. دا دواړه ښځې د لیترفیس ملګري دي او همدوی هغه فیملی په چالاکي سره وجلې وو او دا وړه ماشومه ځان سره ساتلی وي، خو هغه نجلۍ تښته شوې وه او دې بیچاره د تلو هیڅ ځای نه و، نه کور نه پناه او همدا مجبوري وه چې هغې ځان مړ کو. ایرن هوش کې راشي او وګوري چې لا اوس هم هماغه کور کې ده او ټول کورنۍ شاوخوا دا نیولې ده. بیا او پته ورته ولګي چې دا ټول د لیترفیس خپل خلک دي. لیترفیس مور ورته وایي زما د زوی د مخ پوستکي بیماری ده، مخ یې خراب دی، د هغې د وجې خلک به همیش د هغه ډیره بېعزتي کوي. د دې وجې زما زوی یوازې ژوند کوي، نو ځکه مو هیڅ څوک نه دي خوښ او مو یوازې ژوند کوو. بیا لیترفیس راشي او ایرن خپل بیسمنټ ته غوځار کوي. هلته ډیرې عجیبه او کریپي شیان پراته وي. ایرن خپل دوست ویني چې زوړند وي او لا اوس هم ژوندي وي. دی کوشش کوي چې دی وباسي، دی کونډې نه ونشي آزاده کړي، ولې دی په ډیر زیات درد کې وي. دوست ورته وایي زه دې درد نشم برداشت کولی، ته ما وجه نه. ایرن زړه نه غواړي خو مجبوره شي او دی د درد نه خلاص کړي. ورسته ایرن وګوري چې مارګن په ټب کې لاندې پروت دی. داسې ښکاري چې دی هم زوړند کړی و او دی هم په ډیر تکلیف کې و او یاداشت یې ختم شوی و. ایرن دی د باد تب نه راباسي. بیا هغه ماشوم راشي چې په فیکټري کې ورته ملاو شوی و راشي او د ماشوم دوی سره مدسته کوي. دوی د پاره هیڅ خطر نه و. دی ایرن او مارګن د ماشوم د مدد سره له بیسمنټ نه وتښتي، خو لیترفیس شاته راشي. مارګن خو بچ شي، خو لیترفیس ایرن د خپې نه ونیسي، خو ماشوم مدسته وکي او ایرن بچ کیږي. دی هم د دې ځای نه وختي. دوی یو زاړه کور ته راشي، خو لیترفیس دوی پسې شاته راشي. ایرن مارګن په یو ځای کې پټ او ځان په بل ځای کې پټ. لیترفیس دوی د موندلو کوشش کوي، خو ایرن چې پټ کړی وو مخ یې پسې راشي. ایرن چې دا ویلي نو ډیر غبراو شي. ایرن په خپل خوله لاس کیدي چې شور ونه شي، خو مغې ډیر شور کوي. لږ ورسته لیترفیس لاړو. ایرن سوچ وکي اوس دواړه بچ شو، خو بیا شاتنه لیترفیس ایرن ونیسي. د خپل زنجیر سره یې پرې کولو تیاری کوي. هماغه وخت مارګن راشي او مدسته یې وکي، خو لیترفیس مارګن بیا د هوک سره زوړند کوي. ایرن ډیر وایریږي او د دې ځای نه وتښتي. لیترفیس یې بیا تعقیب شروع کوي. دوی دواړه منډې وهلي، د یوې فینس وایل پورې رسیږي. ایرن وایر نه واوړي، خو لیترفیس خپې ته وایر پساو شي او غزار شي او چین سو زنجیر سره خپل زخمی شي. ایرن منډه واهلي، سړک ته راشي، یو کار ودروي او مدسته غاړي، خو کار والا بې پروا لاړ.
ایرن بیا منډه واخلي میټ کمپنی مخې ته وارسیږي او دننه ځي خو لیترفیس هم دلته راشي ایرن د یری یو لویه بکس کې پټ کیږي خو لیترفیس بیا خپل چین سو زنجیر سره په عمله کوي ایرن بکس نه ټوکر واخلي او لکه څنګه چې لیترفیس مخې ته راشي په دې سو زله غوزار وکي او یو لاس پرې کړي لیترفیس زخمی شي او پر زمي کې تا غوزار شي ایرن چټک ځان بر وباسي یو ټرک ودروي ډرایور یې ټرک کې کېنوي خو ایرن ویني چې ټرک ډرایور ګیس سټیشن طرف ته روان دی ایرن ورته وایي ته غلط ځای ته راغلی خو ډرایور نه ودرېږي دا حالات ورته د هغې بلې نجلۍ په شان وي موږ د کیسې په اول کې لیدلی وي ایرن کوشش کوي روکاوي کی خو وخت دیر شوی وو ټرک ګیس سټیشن ته رسیدلی وو ایرن ټرک نه زر کوشي او کړکۍ نه دننه وګوري دلته هغه بچی ویني چې به مخکینی لیدلی وو دوی بچی پرېږدي او ټرک اخی طرف ته راشي خو چې واپس کور ته راشي نو ماشوم نوي هغه ایرن پټ کړی وي ډرایور ټرک کې ناستوي او ایرن په کار باندې د ټرک ډرایور اوایي او دی لاندې وزار شي او دلته نه د تخدو د پاره کار ریورس کوي او هغه ټرک ډرایور تر لاندې اخلي او تر هغې پورې نزي څومره وجلې نوي او مړی کوي اوس ایرن د ځان سره د دې ماشومې جان هم بچ کړي او دی هم د دې ځای نه سند تختی نو همدې وخت دلته لیترفیس راشي او په خپل چین سو سره په ایرن اٹیک وکي خدا ځان بچ کوي او دلته نوځي لیترفیس د تلونکي ویني او ډیر په غوسه کې وي او اوس ایرن نه یوازې خپل ځان بلکې د دې ماشومې ژوند هم بچ کړي ملګرو که تاسو د دې کیسې نور پارټونه ګورئ نو چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او همدلته نه ایرن وتښتي او د دې سره